ننګرهار کې 6 مخابراتي سایټونه پرانیستل شول. د ننګرهار د رینور کوز کونړ په چراګام، ګوشتي، خوږیاڼو او سره رود ولسوالیو کې د اترا ادارې په مالي لګښت او د افغان ټیلیکام په تخنیکي همکارۍ 6 مخابراتي سایټونه جوړ او په فعالیت یې پیل وکړ. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي دغه ولایت کې ولس ته د پولیسي خدماتو لاسرسي او امنیتي خوندیتوب په موخه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د 119 وړیا شمیره فعاله شوې ده. اخوا عام خلک هم د دې شمیرې پر فعالیت خوښ دي. وایي په دې سره امنیتي ځواکونه کولی شي پر وخت پیښو جرایمو ته رسیدنه وکړي. ننګرهار کې د سید احمد ګیلاني د خرګوټي ځمکه امارتي تثبیت شوه. د مرکزي زون د امارتي ځمکو اختصاصي محکمې د شرعي او قانوني بررسۍ پر اساس د ننګرهار سره رود ولسوالۍ کې د سید اسحاق ګیلاني خرګوټي 15640 جریبه ځمکه امارتي ملکیت وپیژندل شوه. ننګرهار کې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همغږۍ د ټولنیزې برابرۍ او د تعلیمي خدمتونو موسسې له لوري کامې ولسوالۍ کې 65 بېوزله مېرمنو ته د کورني اقتصاد پیاوړتیا په موخه چرګان وویشل شول.